کله چې عیسی مسیح اورشلیم ته ورسېدو نو په لیدو یې په ژړا شو. کاشکې نن تا په خپله ورځ د امن لاره لیدلې وای، خو ودې نه لیده. هغه ورځ راځي چې دښمنان به له تا چاپیره شي او تا به هغوی له هر طرف نه راګیر کړي او تا به هلته له منځه یوسي. ته او ستا ماشومان یوه تیږه به پر بلې تیږې د پاسه پاتې نه شي، ځکه چې تا د خپل د خلاصون ورځ ونه پېژندله.